बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د رحمان بابا په ژوند باندې مسلک ډېرې خبرې شروع کړې وې. د هغه په ژوند په باره کې مشران او پوهان ادیبان څه وایي، دارنګې د هغه اخلاقي شاعري او د هغه عشقیه شاعري هغه مونږ ویلې وه. نن به مونږ په دې باندې خبرې کوو چې د رحمان بابا صوفیانه شاعري چې ده نو هغه څنګه وه. چونکې د رحمان بابا شاعري که مونږ وګورو نو په هغې کې صوفیانه انداز چې دی نو هغه ډېر زیات و. مونږ په د پښتنو مشرانو کلامونه وګورو نو په ټولو کې د صوفیانه کلام ورنګ خامخا شته، خو د رحمان بابا چې کوم کلام دی په هغې کې د تصوف رنګ د ټولو نه زیات دی. حق دا ده چې رحمان بابا د صوفیاو سردار دی او د عاشقانو د سرتاج دی. رښتونی صوفي او حقیقي عاشق دی. په حقیقي مینه کې د استغراق حد ته رسېدلی دی او ته د صوفیانه شاعري چې سړی لولي نو داسې محسوسوي لکه چې رحمان بابا د اسلامي فلسفې د میدان یو لوی فلسفي دی چې دغه فلسفه په ډېره خوږه، پسته او ساده ژبه کې بیانوي. هغه د میاں عزیز ګل صاحب اسیر مالټه خبره چې کوم باریکات امام غزالی زر کاله مخکې نو حل کړي، هغه رحمان بابا په یو شعر کې حل کړي دي. د رحمان بابا په عقله خدا پته صحیح نه لګي چې د یو صوفي په حیثیت د چا مریدو. خدا خبره یقیني ده چې چشتیه طریقه کې لاس نیوه کړې وه. اوس به د مثال په توګه د رحمان بابا د صوفیانه اشعارو نه یو څو شعرونه پیش کړو. نو رحمان بابا وایي چې دا حجاب چې نور عالم حجاب بولي، دا حجاب چې نور عالم حجاب بولي، دا زما او یار ترمیانه حجاب نه دی. دغه خبره چې دی نو په بل یو شعر کې کوي نو هغه وایي، هغه خبره په یو بل ځای کې په بلو الفاظو کوي. هغه وایي چې رحمان حسن د یار ویني په پرده کې، رحمان حسن د یار ویني په پرده کې، نه پټیږي نور د شمع په پانوس. او بل ځای وایي چې دا زما د یار جلوه ده چې لیدی شي، دا زما د یار جلوه ده چې لیدی شي، لکه نمار په صنعا په سومناک. او خپل حقیقي محبوب باره کې دا وایي چې زه په خپله پتا نه یم مین شوی، زه په خپله پتا نه یم مین شوی، ستا له لورې په ما شوې د ندا. او بیا وایي چې داسې معرفت په پیرزو کا، چې داسې معرفت په پیرزو کا په رحمان باندې منت د فاک مولا دی. او د خدای په مینه مست صوفي عبدالرحمن بابا د خپل حقیقي معبود او محبوب ستاینه داسې کوي چې حد پایان هیڅ سړی موندلی نه دی، حد پایان هیڅ سړی موندلی نه دی، معرفت هسې بارې بې پایا دی، نه مثل نه مثال نه مکان شته، د بې مثله بې مثاله بې مکان دی. که څوک وایي لیدی نشي لیدی نشي، او که وایي ورچا ته عیان دی، منځ دی له جمله او جهتونو او بیا هر جهت په ده باندې ودان دی. نو رحمان بابا داسې ښکلې صوفیانه شاعري کړې ده او په صوفیانه انداز کې هغه چې څنګه شاعري کړې ده نو د هغې خوا ته چې دی نو بل شاعر نه دی تللی. دې نه علاوه رحمان بابا یو بل ځای کې وایي چې عشق په هسې رنګ مقام باندې قایم کړم، عشق په هسې رنګ مقام باندې قایم کړم، چې وصال د که بېلتون دی نه پوهېږم. او دارنګې وایي چې ستا د جمال عکس ته لیدلی په خپل ځان کې، چې ستا د جمال عکس ته لیدلی په خپل ځان کې، هم په دا د آینې په سر حیران دی زما روح. او د مجازي عاشقانو باره کې وایي چې د مجازي په معشوقو کې وفا نشته، د مجازي په معشوقو کې وفا نشته، ما هزار ځله وښکلی د دا فال. د مجازي عشق نه خلاف ونه وایي چې د مجاز له یاره تمه د خیر مکړه، د مجاز له یاره تمه د خیر مکړه، تمامي شر و شدت دی او سالوس. او یو بل ځای کې وایي چې څو ترمیان زروانه نه کړي د تن پوله، څو ترمیان زروانه نه کړي د تن پوله، او به نه رسي تر خدایه او تر رسوله. چې رحمان غوندې خوندور د رحمان غوندې رحمان بابا وایي چې بې دماغه به له سرو ماله تیر شي، بې دماغه به له سرو ماله تیر شي، چې تیر شي تر دماغه بوی دستا. دارنګې وایي چې په در کې د پراته دي نیک بختان دي، چې په در کې د پراته دي نیک بختان دي، هر چې ستا له دره ووته در په در شه. او دې نه علاوه وایي چې نه به ګوري رحمان څرنګه هسې مخته، نه به ګوري
رحمان څرنګه سه مخته پرختی چې د حسن تماشه کا دارنګي وای چې هغه یار وزو کوم خواته واړم هغه یار وزو کوم خواته واړم چې چرته کې کونو مکان نشتا او دارنګي وای چې د صورت لعیب حسب پاکیزه ده د الله بارک وای د صورت لعیب حسب پاکیزه ده لکه ذات د وختو نشته ده په ها نو دا د رحمان بابا صوفیانه شاعری و دا لاغي او څو مثالونه امید دي چې د اوریدونکو خوښ شي والسلام